د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو اتمه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین، اما بعد. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو بیان مو تر دې ځای رسولی و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په مخ کې د ږیرې تر عنوانه پورې را رسېدلي و. د پیغمبر علیه السلام د ږیرې مبارکې ښکلا داسې وه چې ږیره یې غټه، ګڼه، تکه توره، ښایسته ږیره یې وه، او د ږیرې ویښتان یې ډېر ول، ښایسته، اوږده، تک تور ویښتان یې ول، لکه قدرتي چې ژمن سوي وي. د ږیرې مخکینۍ برخه او پر ځیګر باندې خپره برخه یې ډېره ښکلې او ښایسته ښکارېدله. یو څو په شمار سپین ویښتان یې په ږیره کې د زنې مخ طرف ته وو چې د هغو ویښتانو سرونه هم تور وو، او یو څو سپین ویښتان چې توروالي ته نږدې د ږیرې په یوه او بل طرف کې وو. سپین ویښتان یې هم داسې ښایسته ځلېدونکي ول لکه صفا ځلېدونکي اصلي سپین زر. امام ترمذي رحمه الله د حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر مبارک او ږیره مبارکه غټ ول. دا روایت امام ترمذي خپل شمایل ترمذي کې ذکر کوي، او امام بهقي رحمه الله د نافع ابن جبیر رضی الله عنه څخه نقل کوي چې نافع رضی الله عنه وفرمایل چې حضرت علي رضی الله عنه موږ ته د پیغمبر علیه السلام په بیان کې وفرمایل چې د پیغمبر علیه السلام مبارک سر او ږیره غټ ول. او امام بهقي رحمه الله په خپل کتاب دلائل النبوه کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تکه توره ږیره او ښایسته ویښتان یې ول. او امام نسائی رحمه الله په خپل کتاب سنن نسائی کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګڼه ږیره یعنی ګڼ ویښتان یې ول. امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح مسلم کې د حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کوي چې د پیغمبر علیه السلام د ږیرې ویښتان ډېر ول، یعنی څنګه ږیره یې نه وه. او امام بخاری رحمه الله د ابي معمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي ما و حضرت خباب ابن عرت رضی الله عنه ته وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ماپښین او مازګر په لمانځه کې قرائت وایه. حضرت خباب رضی الله عنه راته وویل چې هو. ابي معمر وایي چې بیا مې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ته یې قرائت پر چیش در معلومېدی؟ د ماپښین او د مازګر په لمانځه کې خو قرائت څوکه ویل کېږي، نو تاسې ته د قرائت پر چیش در معلومېدی چې نبي علیه السلام قرائت وایي؟ وایي حضرت خباب راته وویل چې د ږیرې پر ښورېدلو یې قرائت را معلومېدی. نو د دې سم داسې معلومېږي چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ږیره غټه وه چې په قرائت په دوران کې به یې ږیره مبارکه ښورېدله. او امام بهقي رحمه الله د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې یو کس ما څخه پوښتنه وکړه ول آیا پیغمبر علیه السلام سپین ږیری سو، یعنی په آخر کې د عمر دی سپین ږیری سو؟ حضرت انس رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې الله جل جلاله پر خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د سپین ږیروالي عیب نه دی راوستلی، یعنی دا سپین ږیروالی خو هم د انسان دپاره یو عیب دی، خو پیغمبر علیه السلام باندې دا عیب نه دی راغلی. او په ږیره او سر مبارک کې د پیغمبر علیه السلام 18 یا 18 سپین ویښتان. دا روایت دلائل النبوه کې امام بهقي ذکر کوي. او علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله فرمایي چې د دې روایت خلاصه دا سوه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ږیره مبارکه میانه وه، هم په اوږدوالي کې میانه وه او هم په ساره کې میانه وه، خو څنګه ږیره یې نه وه. هغه میانوالی او برابروالی به په خاطر هم وي چې فقهای کرام هم په ډیرو کتابو کې دا ذکر کوي، او نور علما هم خپل تصنیفاتو کې ذکر کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام به ږیره قبضه کوله، او د ږیرې قبضه کول سنت هم دي.
قبضه کول د ږیره دا دي چې دا ږیره به د زنې په طرف کې هم داسې په موټ کې به یې ونیوله چې تر موټ به کم ویښتان زیات و هغه به یې پرې کړل او یو طرف او بل طرف ته به یې هم ږیره ونیوله په موټ کې چې تر موټ به زیاته سوه هغه به یې پرې کړه نو دا ږیره به مناسبه برابره او یو لیول پر یو حالت باندې راغله نو متوسط او میانه ښایسته ښکلې ږیره د پیغمبر علیه السلام وه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بریتو ښکلا داسې وه چې د ده مبارک بریتونه داسې ول چې تک تور ښایسته نرم بریتونه یې ول او د بریتو مابینځ یې داسې ښایسته سپین ځلېدونکي ښکارېدی لکه اصلي صفا زر او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عقل او د پوهې ښکلا هغه داسې و چې د دنیا د اوله تر آخره په ټولو انسانانو کې تر ټولو انسانانو ډیر زیات او پوره عقل لرونکی انسان هغه پیغمبر علیه السلام هغه داسې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عقل لکه د دنیا ریګونه داسې مثال درلودی او د نورو انسانانو عقلونه لکه د ریګ یوه ذره او یوه دانه داسې مثال یې درلود علامه قاضي عیاض رحمه الله خپل کتاب شفا کې فرمایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې پیغمبر علیه السلام د ډیر پوره عقل او پوهې ځیرکتیا او د تکړه دماغ خاوند و پیاوړي حواس یې لرل ډیر فصاحت د ژبې یې درلودی ټول حرکات هغه میانه او برابر ول ښکلي اخلاق یې ول که یو څوک د پیغمبر علیه السلام په کارونو او نظمونو کې فکر وکړي چې د خلکو سره یې په ښکاره څنګه په ښه انداز معامله کوله او په پټه یې څنګه په ښه انداز باندې د خلکو سره چلن کاوه عام سیاست او خاص سیاست یې څنګه و نادر خویونه او عادات یې درلودل او نادرې تګلارې لرلې نو چې څوک په دا شانو کې فکر ووایي نو پیغمبري عقل به ورته څرګند سي سره د دې چې پیغمبر علیه السلام ته مخکې تر دې علم نه ورکول سوی چې دا نظامي او سیاسي و بهرني و کورني و ټولنیزو فردي حالاتو ټولو حالاتو کې نادر نظم چلی او نادر قوانین په خپل ژوندانه کې اجرا کوي او نه پیغمبر علیه السلام د داسې نظمونو او ترتیباتو سره اړیکه درلوده او نه د سیاسي او نظامی او معاشرتي او داسې نورو کتابو مطالعه کړې وه نو په دې خبرو کې تر فکر کولو وروسته هر یو کس دا فیصله کولی سي چې پیغمبر علیه السلام عقل د ټولې نړۍ تر عقل او تر عقلو زیات طول درلودی او په فهم کې تر ټولو انسانانو پیاوړی فهم یې درلودی لکه د سیرت کتابونه او د سیرت پوهان پر هغه چې کم نظریات چې او شاعرانو فکرمن خلک چې کمې نظریې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پر سیرت او پر غزواتو اچي نو دوی ټولو په یوه خوله تر ننه پورې دا خبره ثابته کړې ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نظامی کارونه ټول په یو داسې ښایسته نقشه باندې برابر سوي چې په یوه کې هېڅوک دا نسي رایستلی چې دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا د جنگ نقشه خرابه ایښې او یا یې د خپلو ملګرو خیال نه دی ساتلی یا یې په نورو نظمو کې بېعدلي کړې ده یا بې انصافي کړې ده یا یې یکطرفي کړې ده یو غلط عیب هم څوک نسي پکې رایستلی دا ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ښکلي عقل او پر پیاوړي فهم باندې دلالت کوي علامه قاضي عیاض رحمه الله وروسته فرمایي چې وهب ابن منبه رحمه الله فرمایي چې ما یو او یا کتابونه ویلي دي په ټولو کې دا موجود ول چې الله جل جلاله او پیغمبر علیه السلام ته تر ټولو انسانانو زیات عقل او پیاوړې رایه ورکړې وه لکه شاعر سیم په خپل شعر کې د پیغمبر علیه السلام د ښکلا او ستاینه داسې کوي ډېر مې ستا ښکلا ته انتخاب د ترخام دی
ستا شایست بادار زما کلام لکه غلام دی نن چې دی پشکلو لفظو یاد کوم د ښکلي نوم دا هنر په ما کې که کمال می د الهام دی تل به دې د حق په سترګو خپل او پردی پیژندل نه دي ویل دا چې دا پردی دا مې د قام دی یعنې د نبي علیه صلات وسلام په دا خویو کې دا نه و چې دا خپل دی دا پردی دی بلکې دوی ته بیا ویل چې الله جل جلاله وایي چې دغه نسبونو دا قومونو دا ما ستاسې د خالي یو د بل د پیژندنې دپاره پیدا کړي دي دا د فخر شان نه دي یو د بل فخر مسر کوي ټول د هغه یو آدم علیه السلام او د بیبي حوا رضیت عنها مبارک دا و زامن یاست او هغه د خاورې څخه پیدا دي عاجزي کوي سره نو شاعر هم هغه وایي چې نبي اسلام په ټول ژوند کې دا نه ویل چې یوه ته د خپل په سترګه ګوري بل ته د پردي په سترګه و د هر چا په خپله اندازه کې قدر کاوه خو دغه آیات به مد نظر و چې آیات شریف کې خدای پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې هغه الله ته قدرمن و عزتمن هغه دی چې ښه تقوا لري متقي وي تقوا د انسان دپاره د کمال ذریعه ده د فخر ذریعه ده نور قوم خو چې دی خالي د پیژندنې دپاره دی نو شاعر هم دغسې وایي ټول اوصاف یې لوستي په تورات او په انجیل کې وه ځکه د قایل په نبوت زوی د سلام دی نوم یې لا د جهل د پلار وړی استادی دشمن خودخوار ابوجهل په دارینو کې ناکام دی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې د نبی رسول الله ښکلي صفات په تورات او انجیل کې ویلي ول هغه دستې د نبی رسول الله په یو دید باندې چې نبی رسول الله ولیدی دستې ایمان پر راوړ او ابوجهل سرکوزی لعنت الله تعالی علیه هغه د نبی اسلام دشمن او په دواړو جانو کې ناکام شو چې نه نبی اسلام ته په ښه سترګه کتل او نه نبی علیه صلات وسلام په دا دونې کمالاتو په دونې ښېګڼو کې چورت وه خو دا د لوی خدای جل جلاله یو رحمت و پیرزوینه یي چې انسان ته اسلام ورنصیب کړي لکه آیات شریف هم راځي لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان خدای وایي تی پر ما باندې د خپل اسلام او د خپل ایمان احسان ما اچوئ چې ما ایمان راوړی دی اسلام مې راوړی بلکې خدای پاک ورته احسان اچوي چې دوی ته مې هدایت ته اسلام وکړي نو دا خو د الله لوی فضل و رحمت دی چې موږ تاسو ته اسلام نصیب شو کنې ابوجهل هم مازې سړی نه و ابوجهل د ټولې مکې سردار ځان بلی هوښیار خان سړی او عربو ده ته د ابوالحکم لقب ورکړی چې دی د فیصلو پلار دی یعنې ډېرې ښې فیصلې کوي مګر دا چې اوس خدای په بخت کې ایمان نه دی لیکلی خدای نیکبختي او اساني او وسایي او سعادت او نیکبختي نه ده لیکلی نو چې هر څو هوښیاري ده او هر څو مشري ده او هر څو په قام او په قبیله او په سرداري او په دا شیانو باندې نو بیا نه کېږي نو دا د شکر ځای دی چې موږ ته الله جل جلاله اسلام او ایمان را نصیب کړی او بیا د نبي علیه صلات وسلام مبارک په امتیانو کې حساب وي اوس به راسو د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د خوب ښکلا ته د پیغمبر علیه السلام مبارک خوب داسې و چې ښایستې سترګې مبارکې به یې بیدې وې او ارامې به وې خو ښایسته زړه مبارک به یې ویښ و او پیغمبر علیه السلام په خوب کې د شیطان خطا ایستلو څخه لوی خدای جل جلاله ساتلی علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله او علامه نبهاني رحمه الله په حواله د شیخینو د حضرت عایشې رضیالله عنها څخه روایت کوي چې عایشې مبارکې و پیغمبر علیه السلام ته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا ته مخکې تر ویترو بیدېږې یعنې ماخستن د لمانځه بعد تا ویتر نه یې کړی بیدېږې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ای عایشې زما سترګې بیدې وي خو زړه مې ویښ وي یعنې د پیغمبر علیه السلام عادت شریفه دا و چې سترګې به یې مازې سره بیدې وي او رغلې به وي مګر زړه به یې بیدار او ویښ و هره خبره یې فهموله په هر څه باندې به پوهېدی او علامه نبهاني رحمه الله په حواله د شیخینو د حضرت انس رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې موږ د انبیاو ټولو دا طریقه ده چې سترګې مو بیدېږي خو زړونه مو ویښ وي زه محمد حسن عفو الله عنه وایم
چې دا ځکه د انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات سترګې به بیدې وې او زړونه به یې ویښ وو چې پر انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات باندې خو په خوب کې هم وحی راتللی د وحی د حالت سره د زړه غفلت نه دی موافق نو ځکه الله جل جلاله دوی د غفلت قلبي څخه ساتلی وي چې زړه یې نه غافله کېدل هم په ویښه باندې د غفلت څخه دوی ساتل سوي ول هم په خوب کې او علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله او علامه نبهانی رحمه الله په حواله د امام طبرانی او د دینوري د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي هیڅ نبی ته په خوب کې د غسل ضرورت نه دی پیښ سوی ځکه دغه راز غسل اوښتنه د شیطان د کبله او خدای پاک و هیڅ نبی ته د غسل ضرورت چې په خوب کې ورته پیښیږي نه دی پیښ کړی ځکه شیطان دومره وس نسوی پیدا کولی چې پر انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات باندې په خوب کې دوی دونې غلبه وکړي چې دوی غواړي هغه په وکړي او بل خو مخکې تېره سوه چې انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات په زړو باندې ویښ ول بیداره به ول شیطان نسوی حمله پر کول او د پیغمبر اسلام د غاړې مبارکې ښکلا څنګه وه نو د پیغمبر اسلام مبارک غاړه ښایسته نری پر اندازه برابر جګه تکه سپینه لکه سپین زر لږ ژړه ځلېدونکې لکه اصلي ځلېدونکې سره زر داسې غاړه وه تا به ویل چې د سپینو زرو لوښه یې په سرو زرو رنګ کړی دی او غاړه یې په سپینوالي او ځلېدو کې و سپینو زرو ته ډېره ورته وه او په خام ژړوالي کې و سرو زرو ته سوې وه علامه نبهانی رحمه الله په حواله د ابن سعد او ابن عساکر د حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام غاړه مبارکه داسې ښکلې وه لکه د سپینو زرو ګیلاس او علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر اسلام غاړه مبارکه د زیات سپینوالي څخه داسې معلومېدل لکه د سپینو زرو ګیلاس او امام ترمذی رحمه الله او علامه سیوطي رحمه الله او علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر اسلام غاړه مبارکه داسې سپینه وه لکه هغه صورت او شکل چې د پیل د غاښه څخه چې جوړ سوی وي زه محمد حسن عفو الله عنه الذنب الجلي والخفي وایم چې د پیل غاښ خو دونې سپینوالی لري چې د سپینوالي په مثال کې دی او واوره یو ځای ذکر کیږي یعنی عرب چې د یو ډیر تک سپین شي تشبیه د یو بل شي سره ورکوي نو یا یې د واورې سره ورکوي چې پلانکی شی یا د پلانکی انسان غاړه داسې ښکلې وه لکه واوره یا داسې سپینه وه لکه د پیل غاښ نو ځکه دغه روایت دی چې د نبي علیه صلات وسلام غاړې مبارکې داسې زیات سپینوالی او ښکلا درلوده او د پیغمبر علیه صلات وسلام شا یا ملا مبارکه د رسول صلی الله علیه وسلم پراخه شا وه د بیشتانو څخه پاکه ښایسته صفا ځلانده لکه صاف سوي سپین زر داسې شا مبارکه وه علامه نبهانی رحمه الله په حواله د امام احمد او امام بهقي د محرش الکعبي رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي پیغمبر اسلام د جوارانې څخه په شپه کې عمره کوله جوارانه په مکه مکرمه کې یو ځای دی حاجیان دغه ځای څخه د عمرې احرام تړي نو دی فرمایي چې پیغمبر اسلام د جوارانې څخه د عمرې احرام تړی شپه وه ما چې یې شا مبارکې ته وکتل داسې معلومېدله لکه ویلې سوي سپین زر داسې ښایسته وه او د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارکې اوږې د هغو ښکلا څنګه وه نو د پیغمبر اسلام مبارک ډیرې ښایستې او غټې اوږې وې پر اوږو مبارکانو یې بیشتان هم ول علامه نبهانی رحمه الله په حواله د امام ترمذي د حضرت حسین ابن علی رضی الله عنه سره روایت نقل کوي چې دی فرمایي ما د خپل ماما هند ابن ابي حاله رضی الله عنه څخه د پیغمبر اسلام د ښکلا په اړه پوښتنه وکړه ماما مې د تفصیلي ځواب په ترڅ کې راته وفرمیل چې د پیغمبر اسلام د اوږو مبارکو په مابین کې لیرېوالی و یعنې لیرې اوږې یې سره پر اوږو مبارکانو او بازوګانو مبارکانو او د سینې مبارکې پر لوړه حصه یې بیشتان هم ول او امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه څخه روایت کوي
چې د پیغمبر علیه السلام د اوږو مبارکو مابین سرور او پلن و، تر ټولو خلکو غټ او ښایسته جوړې و. او امام بهقي رحم الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام چې به کله د مبارکو اوږو څخه څادر لرې کړی، اوږې مبارکې به یې داسې ښکارېدې تا به ویل چې ویلې سوي سپین زر دي. او علامه ابو عبدالرحمن رحم الله په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د غټو اوږو خاوند و. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ پاته برخه او بیان د پیغمبر اسلام د ښکلاو به پر روانو حصو کې واورئ. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.